د خیر کې دا څه بابا د شروع کړي والکه کم یاوې څوک یې ته مثبت ما ستا د بچپن یار شربت مثبت ما اوه مثبته څنګه ښه خدای دې راوله شکر د خیر ویسې ته ښه دا څه دې کړي څه دې خوړلي دا څه شوي درمان دی وروره د شپې مې په ګېډه کې جنګ و داسې توپونه پکې واردل چې دا ډمبه شو او ډېر په عذاب وم هغه د میسي مور ته مې ویلې مال ډېر په عذاب یم ته یو چم وکړه یو شی راکړه او دوا موا راکړه هغې ته چې مې ویل یو دوا راکړه نو کور یې ودان دوا یې راکړه هغه دوا چې مې وخوړله اوس دغسې یم وروره دا څه رقم دوا وه څه شي دوا وه ته ودرېږه دغه شربت و دغه شربت یې راکړی و دا جب کې نشته دغه شربت دا خو د حیواناتو دوا ده ځکه تا نه بزک جوړ شوی دی د حیواناتو دوا ده دا د حیواناتو دوا ده دا ته څه وایې خو ما ته همدغه راکړه وایي وروره همدا وخوره عقیده ورته سمه ونیسه عقیده چې دې وایي سمه هر شی چې خورې پروا نه کوي ډاکټر سره مشوره کړې وه که نه دا د حیواناتو دوا یې تاله درکړې زمونږ کلي کې شربت ګله ترور نه ده هغې خپل مسي ته همداسې سربخوده دوا ورکړې وه بې ډاکټره هغې نه خر جوړ شوی و خر ته جوړ شوی و او که نه زه شکر چې ما نه خر نه ده جوړ شوی بیا د میسي مور راته ویل وایي دا دوا ده عقیده دې سمه ده عقیده چې دې سمه یې وایي ویې خوره دا ومې خوړل روغه خو بېسواده ښځه ده 12 کاله تجربه لري د څه شي بېسواده ده ته اوس د میسي د مور نه ښه پوهېږې نو میسي مور ښه پوهېږي که ډاکټر ښه پوهېږي نه د میسي مور ښه پوهېږي دا په تاسو شوي د چې تاسو خورئ دا به م حلي راځه زه ورسره خبرې وکړم میسي مور ده زه ورسره خبرې تا نه خاص هم بزک جوړ شوی خو هم د میسي مور ده وا سمه ده باندې څه چل شو دوا تاثیرات باندې دا بې کیفیته دوا چې منفي جاره دغه دې نه به د حال بدتري ډاکټر ته بوځم راځه تاسو ډاکټر ته بوځم راځه الله رود زار شي راځه ډاکټر ته راځه